سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار لانډي کې موجود یم. زما پر څنګ باندې د پښتو شوبیز دنیا سره ریلیټډ یو فنکار چې په خپله ډایرکټر هم دی او په ډېرو داسې ټیلی فلمانو کې کار کړی دی چې هغه ټیلی فلمان د لاهور په ښار کې په کوم ځای کې د پښتو فلم انډسټري ده هلته د کار کړی دی او د له ډېرو غټو فنکارانو سره لکه عمران خټک، لکه میډم شاناز، لکه حسین خان سواتی، له دې ټولو سره دې فنکار د خپل فن مظاهره کړې ده. د دې فنکار د دې ډایرکټر نوم دی رسول خان سواتی. زه په خپل پروګرام کې رسول خان سواتی صاحب ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شه. وعلیکم السلام اعظم خان بھائی، څنګه له ښې برابرې تاسو؟ ډېر ښه. ته څنګه یې؟ ژوند څنګه دی؟ یاره شکر الحمدلله، بس وخت یې تېرېږي، غوټې ژوند یې تېرېږي، خو نه الله احسان دی، شکر دی، برابر یو. شانزیب خان په ډایرکشن کې یو نوی فلم د کتونکو دپاره تیاریږي، پېښور زما دی. ما اورېدلی دي چې په دې کې فلمساز تا ته افر کړی و چې ته هم راسه په دې کې د خپل فن مظاهره وکړه. بالکل اعظم خان بھائی، دې فلم کې ما ته افر راغلی و. بالله اسلم بالله چې دی زما ډېر ښه ملګری دی. زه چې کله لاهور ته لاړ شم د هغه سره کور کې پاتې کېږم ډرامې دپاره. نو هغه ما ته فون وکړو چې بھیجانه ته راشه، دغه فلم کوم، ارباز پکې هیرو دی او د هغه سره به د مرګتیا رول زه تاله در کوم، ته راشه. خو بس حالت داسې دی اعظم خان بھائی چې زموږ دلته خپل څه مصروفیات دي، کاروبار دی، چوټي نه میلاوېده، نه په دغه وجه باندې رانه دغه فلم فاتح شو. رسول خان وروره دا هم ماته ووایه، په نورو هم فلمانو کې تا ته د اداکارۍ افر سوی و او که نه؟ اعظم خان بھائی، ما ته خو یو د بدر صاحب فلم و زولنۍ چې هغې درویش ډایرکټر و او درویش زما ډېر ښه ملګری و. هغه ټایم کې هغه سره زموږ عثمان بھائی و، هغه فلم کاو. نو زولنۍ فلم کې هغه ما ته د بدر صاحب ته چانس میلاو او د هغې نه پس بیا دشمن د خپلې وینې، هغه هم زموږ یو کلیوالو فتح محمد نعمت صاحب او شاهد په هغې کې هیرو دی. نو هغه فلم کې ډېرو فلمونو کې ما ته چانس میلاو دی، خو بدقسمتي دغه ده چې موږ ولتلي نه یو. بیا د تیر وخت کې عمران خټک یو فلم کاو میلمه، هغې کې هم هغه کرکټر ما ته میلاو. نو هغې بیا په هغه پېښور والا لږ جمال باندې وکړو. نو چانسونه میلاو دي، خو چې اوس موږ ځو نه، دا خو زموږ غلطي ده که نه. اول هغه کومه ډرامه وه چې تا د هغې ډایرکشن کړی دی؟ ما چې اعظم خان بھائی پیله ډرامه کړې وه، هغې نوم و جرګې فیصله، چې هغې ډایرکټر بل و زموږ یو ملګری چیټا حبیب بھائی. هغه څه مسله راغله، بیماري ورته راغله، نو هغه لاړ زموږ نه. بیا ډرامه پاتې شو، هغې کې د رحیم خان زما سره ویلن کرکټر کې بل نور هلکانو. نو دوی وایي چې یاره ډایرکټر خو لاړ، اوس به څه کوو؟ نو بیا مجبوراً زه هغه شي ته پاتې شوم. هغه ډرامه چې موږ وکړه را ښه لاړه. موږ خیبر والا راوغوښتو، خیبر کې موږ ته یې واډونه میلاو شو، رحیم ته، ما ته. نو هغه ډرامه کې لال باچا هم کرکټر کړی و، هغه ماله ډېر ډاډ راکړه چې بچی ډایرکشن دې ښه کړی، ډرامه دې ښه ده. نو هغه زما پیله ډرامه وه د ډایرکشن، خو د هغې نه لکه ما مخکې کار کړی و سوات کې. ستا په ډایرکشن کې آخري ډرامه ولا نیمګړی ارمان؟ دا نیمګړی ارمان تر اوسه پورې ریلیز سوی نه ده، ته په دې هکله څه وایې؟ په دې کې به زه دا ووایم چې بس زموږ ملګری سجاد بھائی د هغه څه مسله وشوه، نو هغه سوات ته لاړو، بل د هغه پکې مین کرکټر دی ویلن. نو دغه وجې نه مسله لږه جوړه شوه، دغه بیماری بیا پکې د هغه تره وفات شو. نو انشاءالله ان قریب به دا مکمل شي او را به شي. په پښتو فلم انډسټري کې هغه کم یو فنکار دی چې ته له هغه څخه متاثره شوی؟ اعظم خان بھائی، د پښتو د فلمونو بنیاد چې دی نه، خو بدر صاحب یې ښودی دی چې هغه خو موږ نشو هېرولی. ولې کو زه دا ووایم بل سړي طرف ته ځم، نو هغې باندې لکه سړی بد لګي. بدر صاحب ډېر ښه اکټر و، د هغه نه موږ ډېر متاثره وو، د هغه کار چې به موږ کوت. خو بیا به دې کې زه لکه خپل جنون درته ووایم، هر اکټر اداکار خپل یو اکټر خوښي. د دغه ټایم کې یو اکټر و چې د هغه نوم عمران خټک و. نو د هغه نه زه ډېر متاثره وم چې د هغه فلمونه به ما کاته، بدر صاحب سره به دویم هیرو راته. نو هغه زما ډېر زیات خوښ و او ما یې چې یاره داسې کرکټر ما هم وکړی. نو هغه ارمان الله پاک زموږ پوره کړه، د هغه سره ما کار هم وکړو، زما په ډایرکشن کې ما هغه کار وکړو. بیا هغه ماله د فلم هم افر راکړه. دې ټایم کې زما ډېر ښه ملګری دی، نو دغه وجې نه زه بیا د فلم ته راغلم. دا زما ډېر زیات خوښ و عمران خټک.
د عمران خټک ذکر راغی. عمران خټک په یوه مرکه کې په خپله دا خبره کوي چې جهانګیر فلمي دنیا ته زما په ډایرکشن کې راغلی دی. بالکل هغه راوستی و د میډم شیناز فلم و ګورکن، هغې ته هغه راغوښتی و باقاعده. بیا مطلب دا دی دا خو د اکټر خپل یو کمالي چې هغه کې یو ټیلنټ پروت وي هغه مخکې راشي، هغه بالکل دا خبره ده، هغه ګریټ خبره ده، بالکل یې راوستی دی. خو د بدر صاحب یو داسې خاصیت که تا ته پته وي له موږ سره شیر کې. یاره بدر صاحب چې و هغه یو ملنګ سړی و، هغه یو فلم کاو میدان به څوک ګټي، په میدان به زه ګټم، دغه د فلم نوم سوري دی کې زه لږ غلطېږم، هغه په لاهور کې جوړېده په ملک باغ کې. نو هغې کې هغه بدر صاحب چې و نو هغه په کرسۍ باندې ناست و، د کم اکټران چې دي روټۍ وخوړی شوه، بدر صاحب په خپله پتیلې ته ناست و، سالن مالن یې وایشه، روټۍ وایشلې، بیا به دې کې یو ایکسټرا ښځه چې کوم د کورس ګانو کې چې راځي دغه ښځه راغله، چې راغله نو هغه دغه ټایم کې بیا ډېره بوډۍ شوې وه. نو موږ کاته نه هغه را روانه وه ښځه، بدر صاحب چې ښځه ولیده زر پاسېده وروره، هغې ته هغه خپله کرسۍ پرېښوده او هلته کې هغه چا چې روټۍ موټۍ پتیلې سنبالولې که نه پیک اپ کېده، روټۍ خوړلی شوې وه. نو هغه ته یې اواز وکړه چې هلکه د اما دپاره روټۍ راوړه. نو هغه ورته چې بدر صاحب روټۍ خو نشته. نو هغه ورته خدای خو دې ځان له غرکه څنګه نشته، هر څه ډک پراته دي خو زړه دې وړوکی دی. نو په خپله پاسېد، هلته روټۍ پرتې وې او ورو هغه فتیلې ورته را دا کړو چې اما در بیټ جاو که نه. نو هلته بیا بل زموږ یو ملګری ناست و، هغه ورته چې بدر صاحب ته مځکې ته ناست یې، مځکې ته مه کېنه کورس. هغه ورته ویې ګوره دې مځکې له دې ورځ زموږ تلن هم ده. نو بدر صاحب داسې ملنګ سړی و، نو زه یم چې بدر صاحب دپاره خو چې موږ څومره خبرې وکړو کمې دي. په پښتو فلم انډسټري کې بل یو داسې فنکار چې د هغه یاد هم له موږ سره شیر کې. او نو یو بل ذکر به زه دا وکړم، زموږ یو ملګری و، هغه ماته یو واقعه سناواله د راهي صاحب سلطان راهي، چې هغه په ګاډي کې روان و، ډرور ورسره و، نو شوټینګ لته لاهور کې بار اسټوډیو ته. نو هغه ته په لاره کې ګاډی پنچر شو، چې ګاډی پنچر شو نو هغه په لاهور کې بھائی هغه مثال داسې و خلکو به وایي چې بھائی پانی آ گیا، د هغه په دې باندې مشهور و. نو هغه لاړ رخشه کې کېناست، یو رخشې والا راټینګ کړه، نو رخشې والا ته وایي چې ما بار اسټوډیو ته بوځه. نو هغه غریب خو به ویک میک نه و، سیده ساده سړی و، یو عام لیول کې به ګرځېده که نه. نو چې هغه کله د بارینو مو هغه ته وایي یار وایي صاحب زه تا ته یوه خبره کوم. هغې وایه بھائی وی سلطان رئیس سره به ما میلاو کې کرایي هم راکړو، ما به د هغه سره میلاو کې. هغې ویلې سلطان رئیس ته څه غواړې؟ وی چې زما یو ځوانه خور ده او زه د خدای تعالی غریب یم او که د هغې واده یا پیسې میسې ورکوي، جوماتونه جوړوي، ډېر ښه اکټر دی بھائی. هغه په خندا شو، هغه ورته ویې زه ارمان دې پوره شوی، وی هغه کس تا سره دا زه ناست یم که نه اورې. نو هغه ډېر جوماتونه هم جوړ کړي دي، ډېرو کونډو رونډو له پیسې هم هغه ورکړي دي. نو هغه چې به لکه فلم کاو دا خبره وه، زما یو ملګری عریب ګوندل، هغه وایي چې هغه ته به 10 فایټران مخامخ نه ولاړ که نه، هغه به ډایرکټر ته وایي چې دا سین زه نه کوم، دا بار دا خلک چې ناست دي د څه لپاره دي، به څه خوري که نه. نو که زه دا وایم چې دغسې زموږ دا کم ډایرکټران دي اکټران دي، دوی هم دغه سوچ وکړي د غریب دپاره. نو دوی ډایرکټ دا سوچ وکړي هلک وایي دا فایټر کټ کا، دا اکټر کټ کا، زه به کېیم که نه. نو چې زه به کېیم نو هغه فلم بیا څوک ګوري. رسول خان وروره کراچۍ ته به راسو. په کراچۍ کې داسې یو فنکار چې ته دا ووایې چې دا فنکار واقعي بهترینه فنکار دی، دا د فن په دنیا په اړ د فن په چل په اړ په خپل کرکټر په اړ هغه به څوک وي؟ نو کراچۍ کې خو اکټران ډېر سیوا دي، خو ګوره د هر ډایرکټر او د هر انسان خپل یو چویس وي، هغه وایي چې یار یم خو زه یم. نو کراچۍ کې چې زه سوچ وکړم لکه یوازې زما ډایرکشن کې نه، چې زموږ نه ښه سینیر ډایرکټران تیر شوي دي، لال باچا دی الله پاک وبخي، داسې ډاکټر صاحب، نو هغو به هم دا خبره کوله چې یار رحیم خان چې دا ویلن کې ډېر فټ اکټر دی، ولې دا ذهني سړی دی، دله ته یو فلسفه ورکړه، مطلب دا دی چې څومره اوږده ډایلاګ یې نه دی هغې ته زړه نه وهي، هغه کوي. او بل دویم زما یو ملګری دی چې هغه لاهور ډرامو کې ما سره ډېر ښه کار کړی دی، دویم هیرو ما سره راځي، ښه د هیرو کرکټر کوي، هغه هم ډېر ښه کار کوي، جان محمد خټک صاحب سلطان آباد کې پاتې کېږي، دې ټیم کې بیمار دی، الله پاک به یې ښه کړي. او ان قریب موږ یو ډرامه هم کوو کفن او ډاکو، د هغې ډایرکټر زه پخپله یم، هغې کې رحیم خان هم کرکټر دی، شاه سوار خان چې د هغه به کې هم کرکټر دی، نور هم داسې ښه ښه ملګري دي زمونږ، لاهور کې به یې کوو انشاءالله، تا به ځان سره بوځو، محمود خان به یې دواړه به ځئ. صحیح ده؟ ډېره مننه ګرانو کتونکو، ما ته خو آفر د لاهور میلاو شو، زه به انشاءالله له رسول خان ډایرکټر سره لاهور ته ځم.
رسول خان ورور دا ماته ووایه ما ورته خو دومره سیریسه خبرې شروع کړي دي کتونکي بله ما ورته په ازار شي داسې یو واقعه یا داسې یو پیښه چې د شوبیز په دنیا کې سوي وي او کتونکي لږ وخاندي. نو واقع خو موږ سره ډېرې شوي دي غټې واقعې شوي دي خو هغه موږ یوه ډرامه کوله مجرم څوک دی د شپې 2 بجې وې نو دی مخامخ ما ته ولاړو نو هغه ټیم کې خو دی سیده ساده و نو ده ته هغه ډایرکټر ووایي چې بھائی ډایرکشن موږ 2 ملګرو کوو زه او حبیبه نو هغه درته ووایي چې ورشه رحیم خان تا خپل ګیټ اپ کې شه ما خو د ده ګیټ اپ نه و کتلی د شپې بھائی دی چې لاړ یاره بھائی ګیټ اپ میټ اپ یې وکړه واپس راغی دا کراکولې او دا یخته او دا نوکونه تور کوټې اغوستی دی مخامخ ورور ده داسې ولاړ په ما باندې راغی ما چغې کړې ما لکه بلا را باندې راغی هغه ما ته غرق شي یریږه ما د ده سره خو به اوس تاسو جنګېږئ دغه واقعه چې ده که نه دغه یار د ما نه یېرېږي د شپې شوټینګ من کړی او د ډېر زیات یېرولی وم په هغې کې زه په آخر کې مینوالو ته څه وایي؟ په آخر کې مینوالو ته به دا ووایو چې وروره 2 ورځې ژوند دی دروغ مه وایئ غلط کار مه کوئ ښه کار کوئ د خپلو مشرانو عزت کوئ چرته چې کار کوئ د زړه نه کار کوئ هر کار چې د زړه نه کوئ انشاءالله ته به کامیابي او خپل 15 وخته مونځ کوئ وروره. ګرانو کتونکو دا و رسول خان چې له ده سره م ډېرې د خوند خبرې اترې وکړي تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارلي یاسته د خدای په امان.